مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدري زوی پورته کړ. دا هم قزمان ووژي. دغه 10 نفر چې ټوله د بني عبدالدار څخه وه او بیرغ یې پورته کاوه اول تر اخره ووژل سوه. اوس په بني عبدالدار کې داسې څوک نسو پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د دوی د کورنۍ یو حبشي مریی چې نوم یې ثواب و را د مخه سو او بیرغ یې پورته کړي. او دې مریی داسې ثبات او شجاعت ښکاره کړي چې تر خپلو بادارانو هغه چې د مخه ووژل سوه ډېر لوړ سو. تر هغو یې بیرغ لوړ نیولی و او جنگ یې کاوه چې دواړه لاسونه یې پرې سوه. د لاسو تر پرې کېدو وروسته پر بیرغ پرېوتی. بیرغ یې په غاړه او ځګر نیولی و. نه یې غوښته چې بیرغ کښته سي تر څو چې ووژل سو. پس له دغه څخه چې دغه مریی ووژل سو د کفارو بیرغ پر مځکه ولوېدی او داسې څوک نه و پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د کفارو بیرغ لوېدلی پاته سو. دغه د کفارو د بیرغ د جنگ په وخت کې د کفارو مشرانو سره وویل که جنگ پر دغه قسم روان وي زموږ شکست حتمی دی. موږ باید مسلمانان په بل شي مشغوله کو. فیصله یې پر دې وسوه ویل څرنګه چې دوی زموږ پر بیرغ حمله کوي موږ به هم د دوی پر بیرغ حمله شروع کو. نو یې یوه ډله جوړه کړه او پر مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو بیرغ ورسره دی حمله شروع کړه. نو په میدان کې دوه مهم جنگونه شروع دي چې یو جنگ د کفارو د بیرغ خوا دی او بل جنگ د مسلمانانو د بیرغ پر شاوخوا دی. خو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ثابت او قائم پر خپل ځای ولاړ دی. مسلمانان د څخه دفاع کوي. په دغه وخت کې چې د جنگ شدت د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دوام لري هلته د میدان جنگ په نورو ټولو نقطو کې هم ترخه جنگونه روان دي. د مسلمانانو پر زړه او بدنو ایمانی تجلی غالب وي او د کفارو د لشکر په صفو داسې ورننوتل لکه د اوبو سیلونه چې په شیلو کې ځغلي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې سر یې په سره دسمال تړلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره په لاس کې و. دا یې ټینګ عزم او قوي اراده کړې و چې دغه توري حق ادا کړي. په جنگ یې داسې شروع وکړه چې د کفارو په لشکر ورننوتی او هر مشرک چې په مخه ورځي وژني. د کفارو د لشکر صفونه یو په بل پسې نړوي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه توره وغوښته او ما ته را نکړه زما په زړه کې یو څه نا امیدي پیدا شوه او د ځان سره مې وویل زه د صفیه او د صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زویم او د قریشو څخه یم
زه تر ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د مخه ورولار سوم او تر مې ځنی وغوښته خو ماته یې را نکړه او دته یې ورکړه. نو په والله زبه په ابو دجانه پسې ګورم چې دای څه کوي، په پسې يم. ابو دجانه خو اول هغه سر دسمال راوېستی او سر یې په وتړي. انصار وویل ابو دجانه د مرګ دسمال راوېستی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د دشمن پر طرف ورهیسو او دغه شعرونه یې ویل: انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ان لا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول. نو هر څوک چې د مشرکانو څخه په مخ ورتلی هغه وجي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ وايي په کوپارو کې یو ډیر جنگي سړی وو چې زموږ یو زخمی نه پریښاوه مګر ژر به هغه ته ځان ورورساوه. او اوس دغه دوه چې یو ابو دجانه دی او بل دغه مشرک دی په میدان جنگ کې یو بل ته سره ورنږدې کیږي. ما و الله عزوجل ته دعا وکړه چې دوی سره مخامخ شي. څو هغه چې دوی دوه سره مخ په مخ شو. اول مشرک د توري واری پر وکی، ابو دجانه د هغه واری په خپل سپر سره وګرځاوه او بیا ابو دجانه تور پر پورته کړه. داسې سخت یې ووهه چې په دغه اول واری ووجي. بیا نو ابو دجانه د کفارو په صفونه نوتی ترڅو چې هغه د شذو و مشري او قومندان ته ورسېدي. تاسو په هیڅ چې شذ همیشه د لشکر تر شاوي. یعنی ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ په دغه جنگ او وهلو کې د کفارو تر لشکر ووتی. ابو دجانه نه دی خبر چې دا شذ دي. ابو دجانه وایي یو انسان می ولیدي چې د خلق مخانه په مونږه ورسرل. زه ورته ودرېدم. کوم وخت چې می تور پر پورته کړه چیغه کړه کمی قتل هغه شذ و. نو می د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دې مکرمه وبلل چې شذ په وهم. برته بلاس را وګرځاوه. ورونو هغه شذ هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجه و. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ وايي ما ابو دجانه ولیدي چې تور د هند بنت عتبه پر سر پورته کړه او برته لاس کښته کی وې نه وهل. ما د ځان سره وویل چې الله او رسول الله توهیږي چې ولې ونه وهل. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تور حق ور ادا کړ. دونه کفار یې په هغه تور ووهل چې واقعا هم تور د ډیر وهلو څخه کجاسوه. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وايي کوم وخت چې ابو دجانه تور واخسته نو ما دا نیت وکي چې زه باید د معلومات وکم چې دوی څه کوي، آیا رښتیا د توري حق ادا کوي کیا. نو می کوشش کاوه چې په جنگ کې د پر شاوخوا یم چې وینم چې دوی څه کوي. او ابو دجانه هم په اوسپنه پټ او پوښلی و، یعنی خول او زغره اغوستي و، مخ یې نه معلومه دي. نو کعب ابن مالک وایي ابو دجانه په دغه جنگ کې د یو کافر سره په وهلو اخته و. د جنگ په مابین کې کافر په دې پوسو چې وژني. نو کافر چې پر آس پور وو ځنی وتښتېدی. الا یکړه ځکه مرګ په سترګو ولیدي. ابو دجانه تر شا په پسې دی تور یې پورته کړه، کافر یې پر سر ووهه. د ابو دجانه د ډېره قوته کافر دوه ځای شو او تور د هغه تر آس ورسېده. کافر د آس څخه دوه حصے ولوېدي. کعب رضی الله تعالی عنہ وايي ابو دجانه د خپل مخ څخه خول پورته کوي او ماته وکتل. ویل څنګه بوله یا کعب زه ابو دجانه يم. دا د احد په ورځ د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د جنگ یو نمونه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري حق یې څنګه ادا کړ. او حمزه رضی الله تعالی عنہ هم د زمری پر قسم جنگ کاوه. د دشمن د لشکر په مابین کې ولاړ دي، داسې وهل او حمله کوي چې مثل یې نه دی لیدل شوی. د کفارو پهلوانان د مخه څخه داسې زغلي لکه د زورور باسخه چې د درختو بلګونه زغلي. سره د هغه چې د بیرغ اخیستونکو په وجلو کې برخه واخیسته، خو د کفارو په نورو پهلوانانو یې هم داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړي. ترڅو چې په داسې حال کې په شهادت ورسېدی چې د جنگیالو پهلوانانو په مقدمه کې وو. مګر هو حمزه رضی الله تعالی عنہ داسې ونه وجل سو لکه پهلوانان چې په میدان جنگ کې مخ په مخ وجل کیږي.
بلکې داسې په خیانت سره د شاه د طرفه ووژل سو لکه پر هغه نامتو قهرمانانو چې په تاریکیو کې د شاه د طرفه حمله کیږي. د حمزه رضی الله تعالی عنہ قاتل وحشي ابن حرب وایي زه د جبیر ابن مطعم رأی وم. هغه مطعم چې اکایه د بدر په ورځ د مسلمانانو د طرفه وژل شوی و. کوم وخت چې قریش د احد و جنگ ته تله جبیر ماته وویل کتا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه زما د اکا په عوض کې ووژي ته آزاد یې. وحشي وایي زه چې یو حبشي ځوان وم او په نیزه مې داسې وشتل کول چې ډېر لږ به زما واري خطا کېدی نو مې دا سودا قبول کړه او احد ته د خپلې ازادۍ دپاره راووتم. اوس چې دوه لښکره سره مخامخ او یو ځای سوه نو زه د جنګ و میدان ته د حمزه د وژلو دپاره ور داخل سوم او په هغه پسې ګورم. کوم وخت چې مې دی د خلقو په مابین کې ولیدی لکه هغه قوي اوښ چې خلق یوې او بلې خوا ته چپه کوي. ورونو دا د وحشي وینا ده زه را نقلوم کنه زه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ په باره کې داسې مثالونه نسم ویلی او په هغه کتاب کې چې زه دغه بحث ځینې را نقلوم هم عینا دغه الفاظ لیکلي وه. نو وحشي وایي هیڅ شی یې مخته نسوای درېدلی. وایي په والله ما د ده دپاره ځان تیاراوه او دی مې په کار نو به د یوې درختې یا یوې ډبرې تر شا پټ پټ کېدم چې ما ته رانږدې سي او وارې پر وکم. په دغه وخت کې سباح ابن عبدالعزا تر ما ور د مخه سو. حمزه رضی الله تعالی عنہ چې هغه ولیدی ویل را د مخه سه یبنه مقطعه البذور ځکه د دغه سباح مور کوچنیان سنتول. وحشي وایي سباح ابن عبدالعزا یې داسې وواهه لکه سر چې په خپله په هواسو. وحشي وایي خپل نیزه مې څو واره وښورول چې د خپل نشانه څخه مې ښه اطمینان حاصل کړي نو مې پر ور وغورځول. نیزه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ په شا ننوتل او تر نس یې ووته خو حمزه رضی الله تعالی عنہ نه ولوېدی. نیزه په نس کې ده خو بیا هم غزار نسو مخ یې راواړاوه او زما پر طرف را رهي سو. وحشي وایي ما خپل مرګ ولیدی نیزه تر نس وتلې ده او دی زما پر طرف را رهیدي. وایي پوه سوم چې اوس نو ما وژني او په بیره کې سوم. کوم وخت چې ما ته رانږدې سو غزار سو. ما هم تر یو څه وخته انتظار ورته وکړ چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. ورغلم هغه خپله نیزه مې واخیسته او د جنګ میدان مې پرېښاوه ځکه زما د بل چا سره کار نه و. زما ازادي د حمزه رضی الله تعالی عنہ په وژلو پورې تړلې وه او هغه کار مې وکړ او دی مې د دې دپاره ووژي چې زه آزاد سم. او کوم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړو زما مالک زه آزاد کړم. سیدنا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د مسلمانانو د میدان جنگ مشهور قهرمان په دغه طریقه سره شهید کړل. انا لله و انا الیه راجعون. د دغه لوی تاوانه او شدید خساره سره سره چې د اسد الله او اسد رسول الله حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ په وجلو مسلمانانو ته ورسېده بیا هم مسلمانان پر ټول میدان جنگ مسلط و. ابو بکر، عمر ابن الخطاب، علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام، مصعب ابن عمير، طلحه ابن عبيد الله، عبد الله ابن جحش، سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده، سعد ابن ربيع، انس ابن نضر رضي الله تعالى عنهم اجمعين او نورو د دوی په مثل اصحاب کرامو داسې جنگ کاوه چې د مشرکانو عزم یې ورمات کی او اوږې یې رېږدېدلې. د احد د ورځې د اسلامي قهرمانانو څخه یو هم حنظله دی. حنظله رضی الله تعالی عنه د هغه ابو عامر الفاسق زوی دی چې لږ مخکې بیان درته وسو. حنظله په دغه شپو کې تازه واده کړی و. د شنبې په ورځ سهار چې د جنگ غږ او نارې واورېدې د خپل ښځې د غېږې څخه ووتی او فورا د جهاد پر طرف رهیسو. کوم وخت چې میدان جنگ ته ورسېدی د مشرکانو د لشکر پر طرف رهیسو. د مشرکانو د لشکر په صفو او قطارو کې په جنگ کولو رهیدي ترڅو د کفارو مشر ابو سفیان ته ځان ورساوه. قریب و چې ابو سفیان ووجني
خو الله عزوجل د هغه تر وجلو د مخه شهادت د په نصیب کړی وو. پر ابو سفیان یې تر پورته کړ. اوس چې وهیه شداد ابن الاسود کافر پر د واری وکي او د یې په شهادت ورساوه. لږ ورسته یا د جنگ تر تمامېدو ورسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک جسد ولیدي نو یې وفرمایل ستاسو دغه ملګری ته ملائکه غسل ورکوي، تاسو د معلومات وکي چې وده ته څه پیښو. نو یې د شدي څخه پوښتنه وکړه. هغه ویل د په دغه شپه کې یو ځای کېده وکړه او د جهاد ژغ چې واورېدی بیل غسل کولو ورووتی. او په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته قتل مخ یې ځنی واړاوه. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ولې دې مخ ځنی واړاوه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د سره دوه زوجې د حور العين ورسره دي. سبحان الله. په څو لحظو کې شهادت او بیا جنت په نصیب سو. دا د جهاد فی سبیل الله برکت دی چې هر څونه ګناهکار انسان په څو لحظو کې جنت ته رسوي. دا د الله جل جلاله سره بیع او معامله ده. هغه د غشو وشتونکو ډله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه کوچنی غره کښنولې و، هغه د جنگ په اداره او د مسلمانانو د لشکر په ګټه کې ډېره فعاله او مثبته حصه درلوده. د مشرکانو د لشکر د سپرو ټولي چې مشر او قومندان خالد ابن ولید او ابو عامر الفاسق معاون وو، درې واره شدیده حمله وکړه چې د اسلامي لشکر دغه چپه طرف مات کی او د شاده طرف پر مسلمانانو حمله وکړي چې په دې ډول سره د مسلمانانو د لشکر په سپو کې بلبله او بے نظمی راولي او د کفارو د لشکر په مابین کې محاصره سي. مګر د هغه غشو وشتونکو د غشو په وشتلو په واسطه د دوی دغه درې حمله ناکام شوه او دوی به مجبور شوه چې پر شا ولاړ شي چې دا د غشو وشتونکو هغه اساسي وظیفه و. د جنگ ژرنده پر دغه قسم ګرځیده چې دغه کوچنی اسلامي لشکر د جنگ پر ټوله میدان مسلط و، ترڅو چې د مشرکانو د جنگي پهلوانانو عزم او همت مات شو. د کامیابی امیدونه وشکېده. د مشرکانو صفونه د مخ او شا د چپه او راسته طرفو څخه سره پاشل کېده. داسې معلومه ده لکه 3000 مشرکان چې د 10000 مسلمانانو سره جنگيږي، نه د 200 سره. او مسلمانان ډېر شجاع او د کامیابی د یقین سره ښکارا کېده. پس له هغه څخه چې مشرکانو خپل اخرنی کوششونه د مسلمانانو د هجوم او حملو د بندولو لپاره وکړه، بیا یې هم د عجز او ناامیدۍ احساس کاوه. همت یې تر داسې اندازې کښته او مات شو چې یو د جرأت او دلاوري نسوای کولای چې هغه خپل لویدلې بیرغ ته دی ورنږدې شي، کم چې د ثواب تر وجلو ورسته ولويدي. هیڅ نسوای کولای چې دغه لویدلې بیرغ پورته کړي. نو کفارو د میدان جنگ څخه پر شاتل شروع کړ او ځینو یې وتیښتې ته مخ ونیوي. د کفارو هغه خپل ټوله خبرې چې د ځانو سره به کولې هېرې شوې چې ویل د خپل وجل سو کسانو انتقام او بدله به اخلو، خپل نوم او نشان به بیرته لاسته راوړو. ابن اسحاق رحمه الله وایي الله عزوجل خپل نصرت پر مسلمانانو نازل کړي او هغه خپل وعده ورسره رښتیا کړه. مسلمانانو کفار وزغلول تر داسې اندازې چې د تورو په زور یې هغه خپل د اړولو ترځای چې معسكر یا قرارګاه ورته ویل کېږي تیر کړ. د کفارو په شکست او ماته کې هیڅ شک او تردید نه پاتې. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار څخه روایت کوي چې وایي په والله ما هند بنت عتبه او د دې نوري ملګری ولیدې چې تشدیدلې او د خپل سامانو څخه هیڅ شی نه ورسره اخیستی. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ څخه را نقلوي وایي کوم وخت چې موږ د کفارو د لشکر سره مخامخ شو، پس له لږ وخت څخه دوی په تېښته شروع وکړه تر داسې اندازې چې ما په خپل سترګو د کفارو ښځې ولیدلې چې د تېښتې په حال کې به پښې د خیمو په تناو کې بندې شوې.
او دوی بلمونی پورته کړې، هغه د پښو پایزیبونه به ښکارا سو. په دغه حال کې مسلمانان توري پلاس په پسې دي او ځینې غنیمتونه ټولوي. په دغه وخت کې چې اسلامي کوچنی لشکر د بل وار د پاره بیا د مکې مکرمه پر مشرکانو ښکارا او واضحه داسې برای لاس ته راوړي چې د بدر تر بری او نصرت په کم نو. د غشي وشتونکو د ډلې ډیرو نفرو داسې رسوا کوونکې غلطي وکړه چې د میدان جنگ وضع یې پر بل مخ واړول او مسلمانانو ته ډیر درانه تلفات ورسول. دغه د دوی غلطي قریبه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجل کېدو سبب وګرځي. دغه د دوی غلطي د مسلمانانو پر هغه شهرت او هیبت، پر هغه دبدبه او کامیابی ډیر بد اثر وکړي کما چې تر بدر وروسته لاس تر راوړي و. موږ مخکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه واضحه او شدید اوامر درته بیان کړه کوم چې دغه غشي وشتونکو و ټولې ته صادر کړی و چې ویل تاسو به په دغه غره کې پر خپل ځای ناست یاست. ستاسو زموږ د کامیابی او شکست سره هیڅ تعلق نشته. ترڅو چې ما امر نوی درته کړی خپل ځای به نه پرېږدئ. پر دغه شدیدو او واضحه اوامر سربېره کوم وخت چې غشي وشتونکو ولیده چې مسلمانان د دشمن څخه غنیمتونه ټولوي، پر دوی هم حب د دنیا غالب شو. نو ځینو نور ته وویل غنیمتونه وڅه ګوري، ستاسو ملګری کامیاب شو. د دوی مشر او قومندان عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر ورپه یاد کړ. اول ایا هغه مو هیر شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته ویلی و؟ مګر ډیرو کسانو ودغه یاد اوري او امر ته غوږ ونه نیوي. اول یا والله موږ ورځو چې په غنیمتو کې حصہ واخلو. بیا نو څلويشتو نفرو دغه غشي وشتونکو څخه خپل ځای پریښاوه او د مسلمانانو د لشکر سره یو ځای شو چې د غنیمتو په ټولولو کې حصہ واخلي. په دغه ډول سره د مسلمانانو د لشکر شاه بیل ساتونکو پاتې شو. هلته پر غره باندې فقط عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او 9 نفر نور د ملګری پاتې شو. دوی دا عزم او اراده وکړه چې موږ به دا ځای تر هغو پورې پرې نږدو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه راته کوي او یا به ټول وجل کیږو. کوم وخت چې دغه غشي وشتونکو خپل ځای پریښاوه، دا د خالد ابن ولید لپاره یو طلایی چانس او موقع و. په دغه وخت کې چې خالد ابن ولید لا نو مسلمان شوی او د کفارو په لشکر کې د سپرو د ټولي قومندان وو. خالد دغه ټوله جنگ په وخت کې د هغه خپل ټولي سره نږدې و هغه غره موجود وو کوم چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مسلمانانو غشي وشتون کې ناست و. هر وخت چې به خالد د حمله او په جنگ کې د ګډون اراده وکړه، غشي وشتونکو به دی او د ملګری په غشي وشتل او د ټولي به برته شاته ولاړه. هغه وخت چې د کفارو پر بیرغ مسلمانانو حمله کوله، خالد د خپل ټولي سره درې واره کوشش وکړي چې د